ایران د دوه افغانانو ویډیوګان نشر کړي چې دغه دواړه افغانان په دغه ویډیو کې اعتراف کوي چې هغوی اسرائیلو ته جاسوسي کړې ده، چې د $2000 په مقابل کې د صدا او سیما تلویزیون لوکیشن او د نورو مهمو ځایونو او مهمو اشخاصو د ځای او زیږې اسرائیلو او د هغوی ادارې موساد ته معلومات ورکړي، تر څو اسرائیل دغه ځایونه او دغه اشخاص په نښه کړي او همداسې اسرائیلو هم دغه هدفونه له ایران سره په جګړه کې تر برید لاندې نیولي وو. خو تر اوسه دا کره معلومه نه ده چې دغه اعتراف د ایران حکومت په دغه دوه افغانانو په زوره کړی او کنه دغه دوه افغانانو دغه اعتراف په خپله خوښه کړی او په رښتیا په دغو کړنو کې لاس لري او ملوث دي. خو له دې وروسته هم یو افغان محصل چې په ایران کې اوسېدو اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوی وو او بیا 15 نور افغانان هم د ایران حکومت اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیولي وو، خو هغوی بیا بیرته خوشي شو او له هغوی څخه بخښنه هم وغوښتل شوه. د ایران او اسرائیلو د شخړې پر مهال موږ څو وارې ویډیوګانې خپرې کړې او هغه افغانان چې په ایران کې اوسېږي له هغوی څخه موږ غوښتل چې د ایران د پوځي او نظامي ځایونو څخه لرې وګرځي او په ټولنیزو رسنیو هم له خپلو لیکنو سره ډیر احتیاط وکړي او حتی هلته چې په ایران کې کوم افغانان اوسېږي په خپل چلند او خبرو کې باید ډیر محتاط واوسي. درنو لیدونکو تر اوسه پورې سړی هیڅ نشي ویلی چې په دغه ویډیو کې کوم افغانان غږیږي، آیا په رښتیا هم دغه افغانان په داسې کړنو کې لاس لري او یا هم په رښتیا دغسې کوم څه شته او که نه. خو په ډیرو مواردو او حالاتو کې اکثره داسې کیږي او یا هم سړی په بل ملک کې نیول کیږي نو داسې اعتراف د دې په خاطر ورڅخه کیږي چې د هغه د بل موده کمه شي او یا هم راخوشي شي. خو دا سویم ځل دی چې په ایران کې اکثره افغانان د جاسوسي په تور نیول کیږي. آیا په رښتیا افغانان په داسې کړنو کې لاس لري او که نه دا د ایران د حکومت لخوا په افغانانو باندې هسې تور لګول او هغوی ځورول دي؟ خپل نظر او ځواب مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.